ډیره مننه راشد خان. دغه خبرې چې د وکړې درې لنډې پوښتنې کومه د ګرمۍ سره څنګه لوبغاړي عادت شول که عادت نه شول. زما خو ډېره ګرمي وشوه نن 3 ځله وبوتله او مې اوس هم ګرمي کېږي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان په سی ګروپ کې دی. دغه ګروپ مرحله څومره تاسو ته سخته ښکاري؟ اته غوره مرحلې ته به ووځئ که نه؟ او درېیمه خبره دا لوبې چې دلته شروع کېږي په افغانستان کې د مولا اذانونو وخت وي، هلته خپلو مینهوالو ته چې تاسو سره پاسېږي دعاوې کوي، دا نن دومره میسجونه راغلي وو د دعاګانو، هغوی ته څه پیغام لري؟ مننه. لومړي سر کې خو مننه خان صاحب راتګ نم. واقعا ګرمي ډېره ده، خو بیا هم کرکټ همیشه په ګرمۍ موسم کې او موږ چې هر چېرته هم لاړ شو ګرمي ډېره زیاته وي. لوبغاړي ټول عادت شوي. مهمه خبره دا وه زموږ راتګ دلته ډېر مهم و چې موږ ډېر مخکې راغلو، 10-12 ورځې مخکې، تر څو موږ د دې ګرمۍ سره ځان بلد کړو، د دغه او ویکټو سره ځان بلد کړو چې څنګه لوبه باید موږ ترسره کړو. نو شکر الحمدلله تر اوسه پورې هر څه ښه روان دي، پریکټس تمریناتونه ښه روان دي. سی ګروپ کې واقعا لږ T20 دا هر یو لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو وکړه د ویسټ انډیز او PNG لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخره کې دواړو لوبو کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. خو بیا هم موږ به کوشش تا وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش وکړو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوئ چې ښه لوبه ترسره کړو. او بیا هغې نه وروسته نیوزیلینډ ده، بیا PNG ده، او سره اخیره مې چې ویسټ انډیز سره ده. نو سخت اسانه نه دي، څومره هم چې تیاری موږ نیولی دی، څنګه چې لوبډله ده انشاءالله په لوبډله باوري یم او په دې چې انشاءالله دوی په میدان کې ښه ځلیږي، ښې لوبې به ترسره کوي. او بله خبره افغانستان کې خلک واقعا ډېر ناوخته وایي، خو ښه خبر دا چې مانځه ته به ټول راپسې د خیره او مونږ سره به دعا کې مونږ یاد ساتي. نو مونږ به کوشش کړو د خیره چې مونږ دلته ښه وځلیږو او د هغوی ټولو مینهوالو نه دا هیله ده چې مونږ خپل دعاګانو کې یاد ساتي او د ټولو به دا کوشش وي چې په میدان کې ښه وځلیږو او وطن ته خوشحالي راوړو.